نو د همدې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې یو انسان دویم عاق لوالدین او دریم څوک چې رشتې کټ کوي قاطع الرحیم دته الله تعالی مغفرت او بخښنه کوي چا سره د خوني رشته ده دا خوني رشته ګوره دا په شریعت کې ډېر زیات رول لري حیثیت لري دا به پالي محبوب فرمایي نبی علیه السلام فرمایي چې دا رحم دا رشته دا د عرش لاندې ځوانده ده او د رب العالمین د لوري دې رشتې ته آواز کېږي چې ای رشتې هغه انسان به جنت او د خپلو نعمتونو سره وصل کم چې کم چا ته وصل کړي او کم چا چې ته کټ کړی دا به زه د خپل رحمت نه کټ کړم او د جنت د نعمتونو نه به یې کټ کړم ستا وصل کېدل د الله تعالی د نعمتونو سره دا د دې رشتې په توسط باندې دي او ستا کټ کېدل د دې نعمتونو نه دا د رشتې په توسط باندې دي رشته دارانو سره رشته پاله خیر دې وړي غټې خبرې راځي تعلقات به وي سره یو سړی د لوی منصب خاوند دی او بیرون د یو څوک ډېر قدر او عزت او احترام کوي او دا خپل درته دومره په لوی نظر باندې نه ګوري ته دا بات مه کوه ته ورته د احترام په نظر ګوره ته ورته د قدر په نظر ګوره او چې هغه در سره رشته کټ کوي ته یې ورسره پاله او چې دې وپالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پالل د رشتې دا سبب د مغفرت او نه پالل د رشتې دا د دغې بهترینې شپې د انعاماتو نه د محروم کېدو سبب دی الله تعالی دې موږ او تاسو وساتي د خپلو دوستانو سره د رب العالمین موږ او تاسو ته هغه رشتې برقرار ساتل نصیب کړي او د کومو مسلمانانو په منځ کې چې خفګانونه دي رب العالمین دې هغه خفګانونه رفع او زایله کړي د هغې نه بعد دوستانو حدیث